درنو دوستانو، تاسو به خبر یې چې د پښتو یو مشهوره سندرغاړې قمر ګله چې په کینیډا ټورنټو کې هغه وفات شوې ده، مړه شوې ده. په هغې باره کې ډیرو مشهورو لیکوالانو، سندرغاړو او د هغې د کورنۍ خلکو هم په سوشل میډیا باندې خبرونه خپاره کړي دي چې هغه مړه شوله. هغه چې د زاخیل ښځه وه او زاخیل یو ډیر مشهور سندرغاړی کمپوزر هم و. قمر ګله چې د هغه ښځه وه، یعنې د هغه میرمن وه، دوی په ټورنټو کینیډا کې زندګي تیروله او د دې زامن هم د موسیقۍ مینوال دي، یعنې خپله هغوی هم سندرې وایي. دا تفصیل تاسو ته درکوم چې هغې جنازه چېرته وشوله. د هغې په جنازه کې داسې څه رامخې ته شول چې ټول خلک یې خفه کړل. قدرمنو دوستانو، هغه چې په ټورنټو کې وفات شوې وه، ډېرو خلکو ویل چې د هغې مړی به افغانستان ته راوړل کېږي، خو په دې باره کې خبرونه مخې ته راغلل، تفصیل مخې ته راغی چې د هغې مړی افغانستان ته نه راوړل کېږي، بلکې هغه هملته په ټورنټو کې به ښخېږي او د هغې د جنازې مراسم به هم هملته ادا کېږي. اوس ډېرو خلکو په سوشل میډیا باندې د هغې د مړي، د هغې د مرګ باره کې داسې پوسټونه کول. نو موږ غوښتل چې تاسو د دې ټول تفصیل نه خبر کړو. قدرمنو، د هغې په جنازه کې ډېرو خلکو خپل خفګان څرګند کړی دی. ډېرو خلکو ویلي، ځکه چې ډېرو خلکو ویل چې د پښتو یو داسې نوم د تل لپاره خاموشه شو چې بیا دپاره به هغه سندرې ونه وایي. د هغې زامن چې اوس هم سندرې وایي، خو هغه چې وفات شوله، د هغې سره ډېرو خلکو خپله غمرازي څرګنده کړه. نو درنو دوستانو، هغه اوس مړه ده. موږ به ورته دعا کوو چې الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي، ځکه چې کله یو انسان مړ شي نو هغه ته دعا کول پکار دي. زیات خلک داسې هم وایي چې هغې سندرې ویلې یا داسې او هغسې. قدرمنو، موږ ته نه دي پکار چې د یو چا په زندګۍ کې ګوتې ووهو. هغه که وفات شوه، هغې الله پاک سره خپله معامله ده. غوښتل مو چې دا خبر تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه.